السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه وطن ولرئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ټن په رابطه باندې، او ټن تاسې ته معلومه ده دوستانو چې دا عموما په ایر کنډیشنو کې دا استعمالیږي. دا دوستانو موږ څنګه کولی شو چې یو ټن هغه کیلو واټ ته واړو یا ایچ پی ته واړو، هسپا ورته واړو چې یو کیلو واټ یا یو ایچ پی څومره ټن کیږي، یا یو ټن څومره کیلو واټ کیږي، یا څومره ایچ پی کیږي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو ټن مساوي کیږي د 12,000 بی ټي یو سره، او دوستانو لکه څنګه چې یو کیلو واټ مساوي کیږي د 1000 واټ سره، نو دغه یو ټن هم مساوي کیږي د 12,000 بی ټي یو سره. دوستانو لکه څنګه چې کرنٹ یونټ چې دی دوستانو هغه امپیر دی، نو دغه دوستانو د ایر کنډیشن د ټن هیټینګ یونټ چې دی دوستانو هغه بی ټي یو ده. دوستانو راځو مثلا زموږ سره یو نیم ټن هغه ای سی ده، موږ څنګه کولی شو دوستانو دا ایچ پی ته واړو. اول دوستانو یو بی ټي یو مساوي کیږي د 0.003924 ایچ پی سره. دوستانو کله چې مونږ دغه یو نیم ټن هغه اړو ایچ پی ته په ایچ پی باندې بدلو، نو یو نیم ضرب 0.003924 مساوي کیږي دوستانو 0.032 ایچ پی سره. کله چې دوستانو بیا مونږه کیلو واټ ته اړو، نو دغه کم حاصل چې دوستانو مونږ ته راغلی د ایچ پی، دغه ایچ پی دوستانو دغه به ضربو په 4.6 کې. نو دوستانو کله چې موږ دغه حاصل راوالو چې دغه حاصل دی 0.032 ضرب 4.6 مساوي کیږي دوستانو 5.2.914 واټ سره. دوستانو کله چې دغه واټ موږ ته پلاس باندې راغی، نو غواړو چې دا موږ کیلو واټ ته واړو، نو دا به تقسیمو دوستانو په زرو باندې. کله چې په زرو باندې دوستانو دا موږ تقسیم کو، نو موږ ته راځي 5.6 کیلو واټه. مطلب دوستانو 5.6 کیلو واټه زمونږه دغه ټن چې دی یو نیم ټن چې دی دوستانو دغه د 5.6 کیلو واټ سره مساوي دی، او دوستانو دغه یو نیم ټن ای سی زمونږه دوستانو 0.08 ایچ پی سره مساوي. دوستانو دا فرمول ډیرو ګد غواړم تاسو په اسانۍ سره د دې ایچ پی او کیلو واټ معلوم کړئ د یو نیم ټن. نو دوستانو راځو کله چې تاسو د یو نیم ټن ایچ پی معلومه وي دوستانو، نو تاسو یو نیم ضرب 4.1 مساوي کیږي دوستانو د 0.05 ایچ پی سره. او کله چې دوستانو د دې کیلو واټ معلومه وي، نو دغه دوستانو یو نیم ټن براوالی ضرب دوستانو هغه 3.5 سره، نو مساوي کیږي دوستانو د 5.5 کیلو واټ سره. دوستانو زمونږه نننۍ موضوع او ټاپک همدومره و. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. باقي د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.